د غرغښ راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ستونزې هواري خپرونې ته مو هرکلی کوو. نن د ستونزې هواري په خپرونه کې د ولایتي شورا په فعالیتونو او د ولایتي شورا څخه د ولس په راځیتوب باندې خبرې کوو. آیا د خوست ولایتي شورا رښتیا هم توانېدلې چې د ولس زړونه وساتي؟ آیا د خوست ولایتي شورا رښتیا هم توانېدلې چې د ولس رایو ته درنښت ورکړي؟ په همدې خاطر یا په همدې مورد د یو شمېر ټولنیزو فعالانو سره او همداشان مدني فعالانو ترڅنګ له عامو خلکو سره هم خبرې کوو او ورپسې به د ولایتي شورا نظر هم راخلو. له موږ سره اوسئ. زه مشفق یم، د کمرې په برخه کې را سره زیارت خان توتاخیل دی. سلامونه یو ځل بیا هم په خیر راغلی. د ولایتي شورا په فعالیتونو باندې د خبرو لپاره مو وغوښتل چې په جنوب ختیځ زون کې د ملي ثبات ټولنې مشر چې په خوست کې دلته فعالیت پیل کړی، عموما د زون په سطح فعالیت کوي، استاد فیض محمد خان سره خبرې کوو چې د ولایتي شورا فعالیتونه او د ولس رضایتوب په دې برخه کې څومره دی. تاسو موږ سره اوسئ. استاد په خیر راغلی چې سره له مسافتونو مو محترم باش تاسو راغلی ژوندي اوسئ. هرکلی درته راشه. د وکیلانو له فعالیتونو به خبر یاستئ. عموم کې ولس څومره ترې راضي دی د دوی د فعالیتونو څخه؟ موږ تر کومه نظره پر د ولس نه پوښتنه کړې، تر نن سبا پورې هېڅ د وکیل له دوی رضایت نه لري، ځکه چې وکیلان خپل د مسؤلیت تر اوسه نه دی پېژندلی چې دوی تر څومره اندازې پوره مسؤلیت لري. او بل زیات مشکل چې دی د دوی په منځ کې دغه دی چې دوی په یو اتفاق نه دي. او که چېرته اوس موږ تاسو ولایتي شورې ریاست ته لاړ شو، امکان دی ولري چې یو وکیل هم هلته پیدا نه کړو، نو موږ تاسو به د ستونزې چا ته ووایو او چېرته به یې حل کړو. یعنې تاسو یو لامل په دې کې بولئ چې دوی ترمنځ همغږي نشته؟ هماهنګي بیخي نشته. ولس باید د یو وارې باید ډېر په ځیرک سره د خپل فکر نه کار واخلي، باید هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه د اهل کار وي او هغه باید په رښتیني ډول سره د خپل ولس ته خدمت وکړي او د ولس تر څنګ ودرېږي. دغه شان ته نه وي لکه موږ تاسو استثنا د ځینې وکیلانو نه بغیر اکثره موږ تاسو په قراردادو اخته دي، ځینې پارکونه نیولي دي، ځینې اډې نیولي دي او ځینې شخصي تجارت پسې ورک دي. بیخي معلومیږي نه چې موږ هم وکیلان لرو که نه لرو. دا د اوسنیو کې یو شمېر وکیلانو یې دغه کار کړی؟ او د اوسنیو کې بالکل و. دوی چې کله یو سناتور ټاکلو نو دوی یو څه اندازه پیسې د سناتورانو څخه واخیستې او خپله رایه یې په سناتور باندې خرڅه کړه. او که موږ تاسو حقیقت ووایو نو سناتور تر اوسه پورې موږ تاسو بیا لیدلی هم نه دی او نه خوست ته راغلی دی او نه په کابل کې موږ تر اوسه پورې په دې خبر یو چې د خوست ولایت سناتور هم کوم فعالیت کړی دی یا خوست ته کومه بودیجه راوړې ده یا خوست ته کوم خدمت کړی دی یا په کابل کې د دفتر معلوم وي چې خوست خلک هلته ورشي او خوست خلک هلته خپله ستونزې حل کړي. تر اوسه هېڅ نه دی کړی. داسې اغېز نه دی کړی چې موږ هغې نه ولس خوشحاله وي، ولس ګټه ترې اخیستې. د ولایتي شورې نه مو دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ولس تر څنګ ودرېږي او د ولس ستونزې د ولایت مقام سره شریکې کړي او ولس ته بیرته دوی ډاډ ورکړي او د دوی ستونزې حل شي. او د ولس نه موږ دا هیله ده چې دوی باید په ډېر ځیرک سره د راتلونکي انتخاباتو د وکالت دپاره مناسب او علم پروره شخص ته رایه ورکړي چې هغه رښتینی د ولس خدمتګار وي او د ولس د زخمونو ملهم وګرځي. داسې خلکو ته باید رایه ورکړي او د هغې تر څنګ ودرېږي. د خوست ولایتي شورا د تیرو 4 کلونو فعالیتونو په اړه مو په خوست کې د یو شمېر ځوانانو سره مرکې کړې. د هغو ځوانانو سره مو خبرې کړې چې د دوی په وینا د خوست ولایتي شورا تیر 4 کلن فعالیتونه یې په سمه توګه څرلي دي. دوی د ولایتي شورا د فعالیتونو په اړه څه داسې وایي. د دوی مرکې اورو، له مرکو وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. دا چې ولایتي شورا د یوه ولایت هغه د ملا تیر تشکیلوي یا ټول هغه مسایل چې په دې ولایت کې پیښیږي یا باید د دوی لاسته راوړنه یا په دې ولایت کې مثلا هغه کومې ځانګړنې چې دي د ولایت پوره د ښه چمتووالي د علم د صحت په برخه کې
د تیرو وکیلونو نه تقریبا چې خوست خلکو په ډېره مینه رایه ورکړې دي په هغه انداز دوی خلکو ته کور نه دی کړی څومره چې لازمه وه د ولایت کوره مثلا لکه په صحي برخه کې همدا قسم په علمي برخه کې او نورو برخو کې موږ د ځوانانو یا د ژوند کهول نه دغه توقع وه چې دوی به یو ښه سیناتور بدون د معاملې نه بدون د هغه څه نه هغه ته وړاندې کړي مثلا سنا ته ویل کړي چې هلته د خوست خلکو مشکل په سنا کې دوی د خلکو سره مطرح کړي متاسفانه چې داسې ونه شول چې هغه د پیسو په سر باندې معاملې وشولې او د خوست خلک د دې نه مثلا ډېر ناراضي دي او ډېر خفه دي نو د خوستو یا د خوستولو نه مې هیله او توقع هم دغه ده چې دوی باید په راتلونکي کې دغسې ځوانان چې هغه د ولس د کوره کور وکړي نه د پیسې په خاطر باندې مثلا چې دوی معاملې وکړي دوی باید رښتینې ثابت شي یعنې دوی په سناتورانو معامله کوي بله دا خو یوه ښکاره خبره وه چې ټول خوست ته معلومه وه مثلا د هغې قندیدونو ریټونه هم معلوم دي چې دا په دومره باندې خپله رایه خرڅه کړې ده په دې نو دا اصلا کې د ولس په هغه پاکو سپېڅلو رایو معامله وه نو هیله او توقع مې دوی نه دغه ده چې راتلونکي لپاره خلک باید د ولایتي شورې په ټاکنو کې په پراخه توګه ګډون وکړي خو داسې چاته رایه ورکړي چې هغه د دوی په رایه باندې بیا معامله ونه کړي نو دا خو اورېدلې نه دا خو ښکاره مثالونه سړی ویلی شي د ولایتي شورا ډېر شمېر وکیلان چې د دې پر ځای باندې چې ملي ګټو ته یا د ولس ګټو ته کار وکړي خپلې شخصي ګټو ته کار کوي کله د ولي سره دوی په ټکر کې وي خو د خپل شخصي ګټو خاطر باندې کله د قومندان امنیت سره په ټکر کې وي د خپل شخصي ګټو خاطر باندې نو د ولس هغه رښتینې ستونزې او مشکلات تر اوسه پورې دوی هغه د ولس چې کومې ستونزې او مشکلات دوی مسؤلو چارواکي ته سم ډول نه دي کړي ولس باید په ډېر دقت سره هغه استازي ته رایه ورکړي چې دوی د پخوا څخه لیدلي وي نه ازمایل شوي خلک چې دوی داسې یو څوک انتخاب په رښتیا ډول دوی د ولس د رایو دفاع وکړي او د خپلو رایو دفاع وکړي نه په سنا کې او نه همدا قسم په ولایت کې د خپلې شخصي ګټو ته ژمن خلک باید د ولس ګټو ته ژمن خلک ولټوي او هغو ته رایه ورکړي کاتو د ولایتي شورا ته کاتو موږ فکر وکړو په څلورو کولو کې ولایتي شورا تر اوسه پورې یو مثبت کار نه دی کړی ولایتي شورا صرف د دې لپاره دوی چې یو څو نفره یو څلور پنځه نفره ټیم بروبار شي په یو قراردادي یا په یو چاني فشار لري او چې دا کور د غلط کړی دا کور د خراب کړی دی هغه یو څه تر لوسته کې نور بیا دوی هیڅ هم د ولس لپاره د خور لپاره د خوستي په تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي کړي یعنی معنا دا که ولایتي شورا نه وي یعنی که ولایتي شورا هیڅ نه وي دا به ډېره ښه وي ځکه چې خلک وي د دوی نه په لیارو په کوڅو کې فرهنګونه او موټرې د باډیګارډونو نه خلک په امان وي لیارو کوڅې به موږ دي پر خلاصي وي او موږ د ولایتي شورا تر اوسه پورې هیڅ کوم داسې مثبت ګام نه دی لیدلی او موږ غواړو چې ولایتي شورا هیڅ نه وي اوس موږ سترګې پټوو دا به موږ دي پر ډېره یوه بده خبره وي او دا بیخي ته معلومه ده او بیخي که وغواړي بیا نوم هم وخوستی شم چې معامله یې وکړه او پیسې ونه وخوستې لوړو سناتور ورته مقرر شو او پیسې دوی په خپل منځ کې سره تقسیم کړې دا خو کومه پټه خبره نه ده ټول خلک په خبر دي ټول خصبول په خبر دي یعنې ښه خبره دغه ده چې ولایتي شورا هېڅ نه وي منحل شي دا به ډېره لویه خبره وي یاره زه خو داسې وایم چې باید چې یو سړی دقیق سړی ونه پېژني او په رښتیا باور پرې ونه لري شخصا زه خو ولایتي شورا کې هېڅ چاته نه رایه ورکوم او نه د ولایتي شورا طرفدار یم او بعضې ملګري ماته وایي چې څه چې ولایتي شورا ته د کاندید کړو او زه ورته وایم چې ولایتي شورا څه معنا هېڅ شي دپاره د خلکو تکلیف دپاره په تیرو څلورو کلو کې د خوست ولایتي شورا وکیلان ولس ته معلوم دي او موږ ته معلوم دي چې د ولس استازي نه دي ثابت شوي او صرف په کمیشن کرایي نیوزونه مصروف کړي دي که په خوستۍ له اصطلاح درته ووایم دغې خوست د سپوږمۍ هوټل د خوست د ولایتي شورا نه جوړ شوی ده هغه هلته ناست وي ورا پیتوي ته ناست وي مرکې خلاصوي یو دوه درې نفره یو وکیل سره ناست وي یو دوه درې نفره بل وکیل سره ناست وي د خوست ولایتي شورا
هیڅ نه وه لاسته راوړنې نه لري په تېرو څلورو کلو کې. نو دا خو معلومه خبره د هر یو وکیل چې ولایتي شورا ته ځي یا پارلمان ته ځي، دوی د ولس لیدار ته نه ځي، دوی د خپل جیب لیدار ته ځي. کوم مصرف چې دوی کې دا فکر نه کوم چې دوی د خپل معاش نه خوراک کړي، مجبور دي چې هلته درغلۍ وکړي، د ولس په سر معامله وکړي او خپلې رایې خرڅې کړي. دا خو معلومه خبره ده. فکر نه کوم چې موږ ولایتي شورا ښه ولایتي شورا ولرو یا ښه پارلمان ولرو په دې اوسني شرایطو کې. مخکې که ولس که ویښ شوی وي بیا هم د پیسو معاملې زیاتې دي، ولس اطرافي خلک دي، دی مجبور دي خپلې رایې خرڅ 15,000 روپۍ په 6,000 روپۍ. طبعا یوه خبره د یو کلیوال کلي خلک ارجګېږي په تېرو ټاکنو کې هم ارجګ شول. د یوه کلي 1000 نفر جمع کړي وو، یوه رایه مثال په 15,000 افغانۍ خرڅه کړه، د تقریبا 15 لکه شاوخوا کېږي افغانۍ کېږي. نو دی د 15 لکه افغانۍ ډېر څه کړای شي په خپل کلي کې. هغه وکیل په 15 کلو کې نه حتی په 10 کلو کې هم شي کړه. که منحل شي ولس ته پیدا شته، دې جنجال نه به خلاص شي، دې کمیشن کارونو نه به خلاص شي، او که همدا شان وي ولس ته زیان رسېږي او ګټه یې نشته. تاسو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې، د ولایتي شورا په اړه یې بېلابېل نظرونه وړاندې کړل. موږ د دې په خاطر چې موضوع لا هم روښانه شي، د تېرې دورې د ولایتي شورا رئیس او وکیل سید کریم خاکسار سره هم یو څه خبرې کړې. له هغه هم پوښتلې چې د اوسنۍ ولایتي شورا فعالیتونه څنګه ارزیابي کوئ او تاسو په خپل وخت کې د خوست د ګټو لپاره څه کړي. زه که په حقیقت سره ستاسو ته کوم د دوی په اړه نظر وایم، زه دوی ته احترام لرم کامله منه. خو کوم د ولایتي شورا صلاحیتونه مسؤلیتونه چې دي هغه دندې دوی په خپل وخت سرته نه دي رسولي، ستونزې مشکلات موجود دي او زه هیڅ کوم مسؤلیت نه لرم. زه خپله د ورځې 20 کسانو سره د ورځې مراجعینو سره مخامخ وم. دا په علت یې دا دی چې دلته راځي ستونزې راوړي. دا ستونزې کور ولایتي شورا ده، هلته دی باید په خپله دفتر کې ناست وي، د ادارې سره مستقیم روابط وساتي، د خلکو ستونزې په ورځ زمان کې حل کړي. ولایتي شورا د دولت د ولس په منځ کې پوره حیثیت لري. دا نه چې دوی په خپل شخصي مسایل اخته وي او دوی په خپل منځ کې یو مهنګي نه لري، ستونزې لري، دوی جلسې نه لري په خپل منځ کې، دوی یو د بل ته احترام نه لري. او بل غټه ستونزه چې د ولایتي شورا اوسنۍ ولایتي شورا چې د اول وخت نه راغله، علت دا و چې په دوی کې معاملې وشوې، په دوی کې سناتورۍ ریاستونه خرڅ شول. نو دغه علت و د دې وجه ده چې اوس نن نکسر ټول خوست ته ورسېدو. متاسفانه چې دا د خوست په ضرر دي. د معاملې خبره تاسو وکړه، په کومه کچه وشوې؟ یعنې په لوړه سطحه وشوې. تاسو آیا پوښتنه وکړئ، تاسو دا پوښتنه باید نه وکړئ چې دغه سناتورۍ ته د سناتور چې د دوی د منځ نه لاړو په کوم معیار لاړو، آیا د مشرتۍ په خاطر لاړو، د انتخابات په خاطر لاړو. خو دغه شورا وه چې په ټول افغانستان کې څو میاشتې د دوی تشکیلات نه برابر درلود. علت یې دغه و چې دوی په خپل منځ کې جوړجاړی نه کېدو. هغه چې کله جوړجاړی وشو، هغه د نقصان خوست ته ورسېدو. اوس مجبور مکلف دي چې هر څوک چې نقصان یې کړی وي، تاوان یې کړی وي، خپل تاوان پوره کړي. اصلا زه دلته په دغه برخه کې ولس ملامت کړم. کله چې خلک ځان نوماند کړي، هر څوک حق لري چې ځان نوماند کړي، خو د ولس دا قضاوت نه کړي چې دغه سړی په کوم معیار دغه شورا ته ولاړ دی، د استازیتوب ته څه دپاره ولاړ دی. دوی په دې وخت کې ولس په غوړو مړی سي، په پیسې سي ګرځي، په ښه نمایشي کارونو سي ګرځي، دوی ته رایې ورکړي، د نهایت یې خوست ته رسېږي، توان یې خوست ته رسېږي. باید ولس په دې کې قضاوت وکړي. داسې خلک خپل خلک انتخاب کړي د قانون له مخې چې دوی ته دغه جواز ورکړل شوی دی، د ولس ته اجازه ورکړل شوې چې تاسو خپل استازي وټاکئ. داسې استازي ټاکلي چې هغه د دوی معامله کړي، د ولس معامله کړي. نو بیا خپل وکیلونه مجبور مکلف دي چې معامله وکړي. که کله ولس معامله نه کړي، ول وکیلان معامله وکړي. یعنی ډېر کله دا ویل کېږي چې ولایتي شورا وکیلان د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، قراردادونو نورو برخو کې لاس لري. سل په سل کې زه کله کله ماته یو نیم ملګری نامه خصلې په چار نه دی، ماته کله تلیفون وکړي چې تا په کوم قسم په ولایتي شورا کې پیسې ګټلې. زه ورته وایم زه مهارت تاسو ته نه ښیم، یعنې
ځان په دې شکل د دې فکر کوي چې دغه خاکسار دي د ولایتي شورا کې ځنه ملیونر کړي دي. اگر چې ولایتي شورا کې پیسې نشته هغه خپل معاش لري امتیازات لري چې کوم د دوی لپاره دولت مناسب کړي دي نو باید د خلکو لپاره خدمات وکړي نو د په قرارداد کې نو په داسې مسایلو کې چې خلک نه یا په بندیانو پیسې وخوري یا په قراردادونو کې پیسې وخوري دا د دې لپاره نه دي د خالص د دې لپاره دي چې د خلکو ستونزې په وخت مسؤل ادارې سره شریک کړي. که ولایتي شورا منحل شي ولس ته یې ګټه شته؟ زه داسې وایم چې منحل خو د قانون له مخې دا خو د ولس غوښتنه به وي خو دا په قانون کې نه وي راغلي چې منحل شي. خو زه دا وایم چې راتلونکي ولایتي شورا چې اوس وخت ډېر کم پاتې دی باید ولس په دې پوه شي هغه څه د کناست ته ځي ولس باید معامله ونه کړي. کله چې ولس معامله ونه کړه دوی پیسې د غوړې ماړی دوی په لنګۍ سي په دې شیان څه ونه ګرځي خود به خود به د ښه استازي سي دا شیان باندې کې کله ولس معامله کړه د دې نه وربتر خلک بیا راځي. یعنی ولس په تیرو ټاکنو کې جفا کړي رای سم نه دي استعمال کړي؟ بالکل نه سم استعمال کړي. مو ډېر خلک پارلماني انتخابات دي که ولایتي شورا ته دي خالص د ولس په خاطر چې هغوی پیسې نه ورکولې مصارف یې نه کړل د ولس په خاطر یې خدمات ملا تړلې وه او دوی سره چې پیسې نه وي هغه خلک موقع شو چې هغه ملیونره خلک وي هغه ولایتي شورا ته هم راځي هغه پارلمان ته هم ځي چې پیسې هغه دوی چې پیسې ورکړي هغه مجبور مکلف دي چې هغه پیسې د دې شورا نه پیدا کړي. اصلا زه د ولایتي شورا دوستان ملګري زما ټول انډیوالان دي دوی نه زموږ ته ګیله لرم چې دوی نه موږ هېڅ موږ نه په دې برخه کې مشوره نه ده اخیستې ځکه چې زموږ شورا تاسو ته معلومه ده چې د موږ د تېرې دورې شورا ډېر د خوست د پراخیلو سره وړاندې لرلې د ولایتي ادارې سره د ادارې سره په ښه کارونه کې همغږي وه ملګرې وه او کوم کارونه چې د خوست په نقصان وي هغې لپاره هر وخت تاسو به د مطبوعات لرل درې موږ خپل غږ پورته کړی دی. دوی د موږ د تجربې نه د موږ د لاسته راوړنې نه استفاده ونه کړه موږ سره هېڅ دوی هغه نه دی کړی چې موږ نه هغه پوره کوم چې دوی سره مشاور په صفت کار کړی وای چې د خوست لپاره کار شوی وای خو دوی موږ سره په دې شیانو کې روابط نه دي سولي. زه درته وایم چې موږ ته دومره خلک مراجعه کوي د مخکینی د روابط په اساس چې زه د ادارې سره خپل روابط لرم هغه که د بندیانو په برخه کې دي هغه که د تبدیلۍ په برخه کې دي هغه که چا سره ظلم شي په کومه برخه کې یعنې واسطه وي دوی دلته راځي ولې ځکه زه په دفتر کې ناست وم زه اسانه پیدا کېږم. کله شورای ولایتي کې د دې لینځې ټپې ته ضرورت وي په ځینو مسایلو کې زه ټلیفون پسې کم بعضو وکیلونو ته کور ته زه ورلګم هلته انځا وکړي بیا راوړي په دفتر کې دوی ټپه وایي دا رقم مسایل دي. ولایتي شورا باید خپل حاضري هلته انځا کړي کینی هغه ځای کې دوی خپله کمیټي خپلې جلسې باید پریکړه وکړي وروسته بیا دوی وځي د خلکو ولس په خدمت کوه. تاسو په خپله دوره کې د لاسته راوړنو خبره وکړه مثال ورکولی شئ؟ بالکل 100% کې مثال ورکولی شم. په خوست کې څومره بیا رغونې کارونه شوي دي 15 کلان پلان جوړ شوی د ټولو پروژې موږ تعقیب کړي دي. مرکز کابل ته د قومي مشرانو د ولایتي شورا استازي په صفت او د بعضې د پارلمان استازي موږ ټولو وزارتونو ته لاړ شوي خپله بودیجه په وخت غوښتې ده په موږ په وخت کې که تعین که ولایتي اداره موږ دې ته مجبوره کړې ده موږ بودیجه په څه مسترد شوې نه ده په خپل وخت لګېدلې ده. خوست د دویمې درجې معیاري نه دلته تشکیلات جوړ کړي او تم حکم د رئیس جمهور اخیستی دی دا چې تر اوسه نه تعقیبېږي دا د دې وخت ضبط دی. موږ ډېرې لاسته راوړنې دي هغه د هغې لپاره ځانګړی وخت لګي چې د خپل لاسته راوړنې تاسو ته عام خلک وایي ولایتي شورا نظارت امتیازات په خاطر کوي په دې کې هم شک نشته موږ په دې وخت کې نظارت نه کوو موږ به نظارت کوله یا مې مشاورې په صفت ولایتي ادارې ته مشوره ورکوله چې په دې ځای کې ستونزه ده. د دوی نظارت دا معنا نه لري چې دوی نظارت لاړ شي چېرته کار بند کړي دوی چاته سردار جوړ شي دوی د یوه مشاور صفت لري چې لاړ شي که نواقص په ګوته کې ولایتي اداره په جریان کې کړي کله ولایتي اداره په دې کې اجرات نه کړي کوم چارواکي په دوی سره چې ارتباط لري دوی کړی شي یو تصویب شکل مرکزي حکومت کې دا انتقاد وکړي چې په دغه موږ دغه ټولې ستونزې راواخیستې ومو غوښتل چې د دې ستونزو په اړه د خوست د ولایتي شورا اوسني رئیس کفیل ریحان سره خبرې وکړو. خوشبختانه زموږ غوښتنې ته حاضر شو د کفیل ریحان سره مو دغه ستونزې شریکې کړې او د خلکو دغه ادعاوې او تورونه چې په اوسنۍ ولایتي شورا یې لګولې د دې ټولو پوښتنو جزیات مو د کفیل ریحان څخه غوښتي. کفیل ریحان هرې پوښتنې ته په داسې ډول ځواب وایي. ممکن نیوکې دا ده چې تاسو څلور کلن فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګویا څه مو نه دي کړي.
اختیام تاسو عمل کې څه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې مسله دا ستو چې دوی د موږ د خاص کر د موږ غوښتنه اکثریت خلک به خبر وي، بعضې مشخص کسان وي چې هغه سیاسي فکر لري د یوه ډله پورې مربوط وي، نو په دغه عقیده دي چې دوی چې نه دي کړي. موږ ارشیف ته که مراجعه وشي د خوست د ولایتي شورا ارشیف ته موږ تقریبا په اکثریت تیاراو 4,500 تر 500 پورې تصویب کړي دي د مختلفو پروژو چې هغه کې مطلب زراعت بخش ته د پیدامې په پلونو مسایل دي، په هغه کې معرف د پوره د مکاتبو غوښتنه ده، همداسې نور مطلب ډېر هغه دي میدان هوایي مطلب کوم نیمګړتیاوې چې موجوده وي هغې غوښتنه ده، ټرانزیټ مسله ده، یعنې هېڅ نوع داسې شی نشته چې مطلب موږ په هغه باندې یا تصویب نه وي کړی یا مو غوښتنه نه وي کړي. خو دا چې یو وخت ولایتي ادارې اوس خو ولي نوی راغلی دی، پخوانی ولي یا مطلب هغې ته اهمیت نه دی ورکړی یا مرکزي حکومت نه بعضې منظورې دي، بعضې پروژې راغلي دي، خو اکثریت تر اوسه پورې عمل دوی طرف هم دی شوی. خو موږ خپل څومره مسؤلیت رسره چې هم ادا کړی دی په صحیح معنا سره، ځکه چې موږ په ارشیف کې د مکمل تصاویر موجود دي چې موږ بار بار غوښتنې کړي دي د خوست د ابادۍ او ابادۍ په خاطر مې. یو څه چې دننه په ولایتي اداره کې خلکو عموما انتقاد هم دا دی، تاسو که د والي سره او د امنیت قمندان سره خروال سره د یو شمېر وکیلانو مشکل راځي، خلک وایي ګټه شخصي جیبونو ته ځي، د په خاطر چې شخصي ګټې په نظر کې نیولې له والي او قمندان سره مشکلات راځي د ولایتي شورا وکیلانو. دا خو زه کاملا ردوم، ځکه چې مخکې موږ ټاکار کړی و یا مطلب شخړې یا د والي سره مخالفت و مخالفت یوازینی علت ټول خوست په دې پوهیږو چې ملي او خوست ګاټې وي، هغه کې چې مطلب مخکې موږ بار بار په مرکو کې ایلي دي چې اوږدمهاله قراردادونه ویشنو څخه ورکولو، میدان هوایي و، دا مسایل و. که غوښتنه وایي غوښتنې خو لاس طریقې دي باندې کېږي، غوښتنې داسې شی نشته موږ چې هر څه ته دا هغه ورکړي دي، فشار هم ورکړی دی، یا مطلب د خوست دپاره خوست د بهبود په خاطر نه یو څوک یا چاته ورغلي یا نظارت کړی دی. دغسې بعضې سیاسي کړۍ دي چې هغه د شورای ولایتي بدنامه کړي په دغه غندې، او ډېر کورونه موږ چې په دې کېږي په دغه علت یې همدغه دی چې موږ د بدنامۍ سبب بعضې ادارې خلک کېنولي دي چې هغه وکړي. داسې هېڅ نه چې نه دي راغلي چې موږ شخصي ګټې پرې کړي، کنې ثبوت اسناد د حاضر یم زه د اوس هم، او زه د ولایتي شورا د رئیس په حیث په ټولو ادارو مې زه راکم چې روشئ تاسې یو لس په منځ کې جلسه جوړه کړئ. قسم سره وایي تر اوسه پورې کفیل ریحان د چا نه غوښتنه کړې ده یا نیمګړتیاوې به موجودې وي، نیمګړتیاوې شته په هره اداره کې، دا نه چې په ولایتي شورا کې په ټولو ادارو کې موجود دي، نو نیمګړتیاوې به موجودې وي. دا منم زه چې بعضې اشخاص کیدای شي دغه وي، خو ملګري ښه دي، ښه رغوندي، ډېر کور یې کړی دی. ځکه درته وایم چې پارلمان یا د ولایتي شورا نورو څومره دورې چې تېرې شوي دي دومره کور به یې چا نه وي کړی. دا چې اوس نه معلومېږي دا ځان ته مسله ده، کله چې یو ولایتي شورا داسې کې موجوده نه وي بیا دوی ته معلومېږي چې ولایتي شورا څه کړي دي. عموما نمایندون چې کله ولایتي شورا یا پارلمان ته ودرېږي شعار یې دا وي چې د ولس په رایو په معامله نه کوي. تاسو راغلی د ولس په رایو سناتور په څوکۍ باندې مو معامله وکړه، خلکو یې دعوې دا دی چې د پیسو په مقابل کې سناتور دوی وټاکل او بالاخره لاړو سنا جرګې ته. زه د اوس هم سناتور موجود دی شته، موږ د خوست د ولایت
سناتور موجود دی حاضر یم دې ته چې معامله خالي چې ووایي دا نه چې خالي چې ووایي چې کفیل ریحان معامله کړې ده یا یو سناتور نه تقریبا 4 کلونو کې ریاست تر دورې پورې اخري دور پورې خالي چې څوک ووایي چې کفیل ریحان یو روپۍ د چانه او تاسو دلته د ولایتي شورا د مشر په صفت خبرې کوئ خپل وکیلانو نه معلومات لرئ دوره جناب مشفق صاحب دوره 4 کلنه دوره ده په 4 کلنه دوره کې هر کال نوې رئیس رسي زه د خپل هغه ځکه نمایندګي ته کوم په دا مسله کې خپل زون نمایندګي یعنی د نورو وکیلانو نمایندګي نشي نو زه په هغه نه یم خبر زه ځکه چې هغه مشخص کړي معلوم وي کسونه هغه چا چې معاملې کړي دي یا رایه خرڅه کړي ده اب خوست ته معلوم وي ولس ته به معلوم وي او چې پټېږي هم نه هېڅ هم نه پټېږي چا چې کړي دي ولس هغه ښه درکړي دي کتلي دي خلک د ولسواکۍ نظام پښتون کې او د اساسي قانون پښتون کې ولایتي شوراګانې باید وي پارلمان باید وي که ولس وایي چې ولایتي شورا دې منحل شي تاسو موافق یې نو دا خو قانون اساسي یا قوانینو نافذه قوانینو دا قانون کې درج ده ځکه چې یو مملکت جوړ دی یا د ملک جوړ دی درې ارګانونه جوړ دی هغه قضایه ده مقننه ده اجرایه قوه ده نو په هغه کې یوه قوه مقننه قوه ده چې یو بخش ولایتي شورا هم ده غیر قانوني غوښتنه به وي چې خلک کې ځکه چې د نورو غوښتنې هم دا رقم ته وي زه څومره فکر کوم مخکې غوښتنې هم دا هم غیر قانوني غوښتنه ده چې خلک کې نو دا غیر قانوني عمل د اساسي قانون سره ټکر کوي نافذه قوانینو سره ټکر کوي درنو لیدونکو تاسو د کفیل ریحان خبرې واورېدې موږ وغوښتل چې د اوسنۍ ولایتي شورا څخه د سنا جرګې یا مشرانو جرګې ته د تللي سناتور لطیف ژوندي خبرې هم راواخلو چې د سناتورۍ په وخت کې رښتیا هم د دې څوکۍ په خاطر معامله شوې وه خو موږ بار هڅه وکړه چې د لطیف ژوندي نظر راواخلو خو بریالي نه شو درنو لیدونکو دا وه د ستونزې هواري خپرونه چې د ولایتي شورا د تیرو شاوخوا څه باندې 4 کلونو د فعالیتونو په اړه چمتو شوې وه خپرونه موږ در وړاندې کړه قضاوت تاسو ته پرېږدو تر بیا به چې ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو ما مشفق او د کیمرې په برخه کې زیارت خان تو داخل همداشان د ایډیټ په برخه کې وقار ټسل ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست خوښه او بریمن واوسئ